د خبرونو سرټکي د بهرنیو چارو وزارت د مالیې او اداري معین لیدنه په کابل کې د چین له سفیر سره، د ارشاد حج او اوقافو وزیر د ترکیې د دیني چارو له استول شوي پلاوي سره لیدنه، او د روسیې په یوه سوداګریزه کښتۍ د ترکیې ساحلونو ته نږدې برید. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د روان کال د لیندۍ میاشتې 12مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت مالیې او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر جاوشنګ سره کتلي او د افغانستان او تاجکستان پر پوله د وروستیو امنیتي پیښو او د افغان او چین اړیکو د پراخوالي په اړه یې خبرې کړي دي. ښاغلي نعیم دغه پیښه خواشینونکې بللې، ویلي دي چې پلټنې روانې دي او دغه برید د هغو دښمنانو کار دی چې د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅې کوي. د چین سفیر د اسلامي امارت له اقداماتو مننه کړې او زیاته کړې ده چې د دغو پیښو عاملین غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب د ترکیې هیواد د دینی چارو اداري د بهرنیو اړیکو له مسؤل انصاري ترک په مشرۍ له راغلي پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د ارشاد حج او اوقاف وزیر د افغانستان او ترکیې دینی فرهنګي او تاریخي اړیکو ته په اشاره څرګنده کړه چې د دواړو ملتونو اړیکې د ګډو ارزښتونو پر اساس لا پیاوړې شوي دي. ښاغلي ثاقب د افغانستان د اوسني وضعیت په تړاو د ترکیې هڅې وستایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د ګډو همکاریو په لا پراختیا ټینګار وکړ. همداراز ترکیې پلاوي په بیلابیلو برخو کې د اسلامي امارت پرمختګونه ستایلي او د حج اوقاف او د لیلتمونو او نورو بیلابیلو برخو کې د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هرات ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د هګیو، غوښې او دانې په تولید برخه کې 120 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د دې وزارت په وینا هرات ولایت د چرګانو د غوښې او د هګیو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی دی او هر ورځ په دې ولایت کې 2.5 میلیونه د چرګانو هګۍ تولیدیږي. ورته مهال د هرات د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې 800 د چرګانو فارمونه شتون لري او په دې فارمونو کې 15,000 کسان په کار بوخت دي. او د پای خبر دا چې د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې چې اوکراین یو ځل بیا د ترکیې ساحل ته نږدې د روسیې د نفتو پر یوه لیږدېدونکې بیړۍ برید کړی دی. د راپور له مخې د میدلوکا په نوم دغه روسي بیړۍ جورجیا ته د لمرګلي تیل لیږدول. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم د اوکراین بې پیلوټه سمندري الوتکو په تور سمندر کې د روسیې د نفتو پر 2 بیړیو برید کړی و. د دغه بریدونو سره هم مهاله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د زیاتوالي نښه ده. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.